د پخوانۍ فاټا 28,000 ضلعي سرتیري لکه پخواني خاصدار او لیویز د روان کال په اپریل کې د صوبایي حکومت سره په لانجه و چې د دوی حیثیت یې ولې پولیسو ته اړولی، خو نن یو وار بیا راپاڅېدلي او د صوبې حکومت ضد احتجاجي غونډې شروع کړي چې ولې یې واپس خاصدارو او لیویز ته راواړول. 4 ورځې وړاندې صوبایي حکومت یو بل د اسمبلۍ نه پاس کړی او نوي شامل شوي پولیس یې بیرته خاصدار جوړ کړي. په شمول د انبار محمدو نه د خاصدارو میجرو بیا پولیسو کې ډي اس پي شو، ولې د 4 ورځې وړاندې قانون د لاندې واپس خاصدار شو. نو شپږ میاشتې تېرې شوې، تر اوسه پورې هغوی دا هم که بیا همغه پخوانی دغې زموږ برقرار وساتو. نو موږ دا وایو چې پاټه مرګ شوه او موږ پکې ولې مرګ نه شو، که نه موږ ته هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه میلاویږي، د هغې مراعات ولې نه میلاویږي. موږ سره حکومت ټول په دروغو باندې چلیږي. موږ د پرون د باجوړ نه سټارټ اخیستی، دا به د آل پاټه کې موږ ګرځو تر هغې پورې د رسهندې پورې. پخواني فاټا د تیر کال د مې د میاشتې په 40مه نیټه ختمه شوه او د فاټا سرکاري ادارې هم صوبه کې ضم کېدل شروع شو چې خاصدار او لیویزي سږ کال د اپریل په 8مه نیټه پولیسو ته واړول، خو 4 ورځې وړاندې واپس خاصدار کېدلې دوی ته قبول نه دي. ساجد مومن د تحریک انصاف ګوند په ټکټ د قامي اسمبلۍ غړی او د سفران د قائمه کمیټې مشر دی او دی وایي چې که د خاصدارو حیثیت واپس دوی ته ورکول کیږي نو د خپل حکومت په ضد به هم احتجاج کوي. زه دا وایم چې د سټینډینګ کمیټۍ د چیرمن په حیثیت باندې ان شاء الله آی جی به ان شاء الله زه نږدې ورځو کې روغواړم د خیر اسلام آباد ته 22 نکات مخکې زموږ د مرګورو پیش کړي ان شاء الله منو ان به ان شاء الله په هغې باندې عمل کیږي. پرون په غلنۍ کې دغه غونډې ته نه یوازې د محمدو بلکې د باجوړ، خیبر او تر د وزیرستان پورې مشران ورغلي او ویل چې نوي ضم شوي پولیس به کله هم خاصدارۍ په حیثیت بحالېدو ته نه پرېږدي.